د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د دې سړک د قیر اچونې چارې رسماً پیل شوې. مسؤلین وایي په دغه سړک 11 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د ښاروالۍ له لوري د داخلي عوایدو څخه ورکول کیږي چې د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په تعداد د 3 متره 3.5 متره سړک موږ لوی سړک ته ایله کړي دا جویچه مو خواته د پیاده رو خواته وڅکوله نو موږ دغه یو دغه پنهکاري هم د خیر دا هم شروع کېږي دا دغګیري چې مثال په د سړکانو په دې ځایو کې د هغه هم برابر وو که خدای کول په نوي کال کې. بل لور ته د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ دغه اقدام ستایي او غوښتنه کوي چې د بیا رغونې کارونو ته دې لا ډیر پام وشي. منځنی مخ دا سړک پخوا خام و اوس پوخ شو ډېرو ستونزو سره حلېږي د سړک سره مخکې لاره به بندېده اوس کېدای چې لاره بنده نه شي او ټکرونه به کېدله ډېر سړکونه لا باید پاخه شي. وروره مخکې دا سړک ډېر تنګ و سړک فراغ شو د خلکو مشکلات ډېر زیات و نه جوړ کړي موږ ته او خلکو مشکلاتونه دې اسان کړي. سړک چې جوړ شو اوس موږ دغه اقتصاد ورسره ښه کېږي ډېره موده کې نه خرابېږي که او چې داسې کال کې یو 6 میاشتو کې یو نیم کال کې خرابېږي خو زموږ د وطن تاوان. د قراردادي شرکت مسؤلین د کیفیت له اړخه ولسونو ته ډاډ ورکوي چې دغه پروژه به د شوي قرارداد له مخې پلي کړي. سره پیادهروونه دي ویالې دي 2 بابا پلچکې دي د سړک د منځ روښنایي پایې دي ګلدان دی. موږ ټول ښاریانو ته پوره ډاډ ورکوو دا سړک چې کوم نورمونه دي د یو سړک معیاري سړک جوړول لپاره د انجینرۍ نورمونه دي هغه ټول به دلته تطبیقي. په ننګرهار کې دا نه چې یوازې دا سړک و چې ولسونه د ستونزو سره مخ ول بلکې ګڼ شمېر نور سړکونه هم شته چې خلک یې د خرابوالي له امله شکایتونه کوي. غوښتنې دا دي چې حکومت دې د بیا رغونې برخې ته ځانګړی پام وکړي تر څو خلکو ته کاري فرصتونه هم برابر شي.